بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د وینډوز 10 دوم درس ته. په تېر درسو کې که څه فکر وو راځم ورته ګورو دلته رایټ کلیک وکړم. تېر درس ورته ګورو دا ټوله موږ وویله چې دې څه کار کوئ. اوس راځم ورته ګورو دلته ویو ته پر ویو باندې کلیک کوم. ویو چې دی کتول ته ویل کېږي په انګلیش باندې. اوس دلته لیکلي وینئ وایي لارج آیکن دی، میډیم آیکن دی، سمال آیکن. مخکې ما چې وویل نو دغه علامې چې د کمپیوټر پر مخ باندې پرتې دي دې څه ویل کېږي؟ دې ته آیکنونه وایي. اوس وایي د آیکنونو ته څنګه غواړې لارج غټوې کې میانه راوړې او کې کوچني راوړې. که پر دې لارج آیکن باندې کلیک وکړې ورته ګوره د آیکنونو ټول څه کېږي غټېږي. او که راشې ورته ګوره میډیم آیکن باندې کلیک وکړې نه غټې نه کوچني درمیانه یې سیسو میانه راځي. او که چیرې راشې ورته ګوره دلته پر سمال آیکن باندې کلیک وکړې د آیکنونو څه کېږي کوچني کېږي. نو ستا خوښه ده چې هر رقم ورته ګوره ته د آیکنونه راوړې هغه رقم ورته استعمالېږي سیسو دا کار کوي. د دې دا وظیفې دي. او که لاندې راشي ورته ګوره دلته لیکلي وینئ وایي اټو ارینج آیکن او په دویم چې کې لیکلي وینئ وایي الاین آیکن ټو ګریډ. اټو الاین آیکن داسې کار کوي. اوس ګورئ که زه راسم ورته ګوره دغه آیکن راخلم دلته یې ږدمه نو د ایښولو طریقه دغه ده. دلته چې ودرېدلې د الف کلیک به دې داسې نیولی چې ویې دې نیوی باره بیا راکش کړي دې ځای ورته ګوره دلته ویې کېږدي چې کېښوی ورته ګوره دی نه ایښول کېږي. که دا راکش کړي ورته ګوره دا هم نه ایښول کېږي، دا هم نه ایښول کېږي، دا هم نه ایښول کېږي. زموږ سره هر آیکن چې ته راکشوي ورته ګوره دې خواته نه ایښول کېږي. نو اوس که تو غواړې چې هر ځای دې خواته یې ږدمه نو باره به راشي ورته ګوره که د هغه باندې به رایټ کلیک وکړې چې رایټ کلیک وکړې ویو ته به راسې. ویو چې رالې ورته ګوره دا چیک ځینې هاخواته کړه چې کله دا چیک ځینې هاخواته کړې. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دا آیکن راکش کړم ورته ګوره دلته ایښول کېږي. که دا دلته یې ورته ګوره دلته ایښول کېږي چې هر ځای ورته ګوره ته نږدې کول چې کېږدي هغه به چې شي درته کېښول شي. ستا په خوښه چې هر ځای ورته ګوره ته آیکن نږدې کول چې کېږدي. نو دا چیش دی، دا اول چیک کار دی. په دویم چې کې بیا لیکلي وینئ وایي الاین آیکن ټو ګریډ. دا بیا داسې کار کوي. اوس ورته ګوره یو دغه آیکن دی مثلا د یو دا آیکن دی. زه غواړم چې دا دوه آیکنونه نږدې کېږدم. مثلا اوس ورته ګوره کې دلته ورته ګوره نږدې کې ورته ګوره نږدې نه ایښول کېږي. ورته ګوره وینې دلته نږدې کوم ورته ګوره نږدې نه ایښول کېږي. دلته د دوی په مابین کې ورته ګوره فاصلې ضروري دي. که زه راسم ورته ګوره دلته کېږدم نه ایښول کېږي، که دلته کېږدم ورته ګوره نه ایښول کېږي. دا فاصلې ضروري دي. هر آیکن چې یو د بل ورته ګوره نږدې کېږي نه ایښول کېږي. چې هر ځای ورته ګوره چې دی نږدې کېږي ورته ګوره نږدې نه ایښول کېږي. اوس نو که تو غواړې چې هر د آیکنونه زه غواړم چې نږدې کېښول شي ږدم یې سیسو نو باره به راسي پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړې. چې رایټ کلیک وکړې دلته به راسي ویو ته. ویو ته چې رالې ورته ګوره دا چې کوم ځینې هاخواته کړه چې هاخواته دې کوي باره که راشي ورته ګوره وینې دا دلته چې هر څو نږدې کولی چې شي هغونه که دا نږدې شي کېښول شي. اوس که زه راخلم ورته ګوره وینې دا راخلم ورته ګوره دلته ږدم ورته ګوره دا کېښول شو. دا راخلم ورته ګوره دې ځای کې ورته ګوره دلته ږدم دلته کېښول شو. دلته ږدم دا ورته ګوره دلته کېښول شو. دا سیس په خوښه چې هر څو اندازه یې ورته ګوره نږدې ږدي کولی چې کېښول شي هغه به درته راسي دا کېښول شو. اوس نو که زه راسم بلته ورته ګوره د کمپیوټر پر مخ باندې رایټ کلیک وکړم. چې رایټ کلیک وکړې ویو ته راځم. ویو ته چې رالې ورته ګوره که دا چیک پر ولګوې نو برته هغه آیکنونه چې کېږي سره لرې کېږي. ګوره زه راځم په دې باندې کلیک کوم ورته ګوره لرې شوه که. او که تو غواړې چې نه دغه آیکنونه دې برته خپل زاړه حالت ته ولاړ شي چې مخکیني حالت ته ولاړ سیسو ټول یې دلته منظم سلسله شوي دي نه یې. نو بېرته به راسې رایټ کلیک پر وکړې. چې رایټ کلیک وکړې ویو ته به راسې. ویو ته چې رالې اول چیک پر ولګوه. چې کله یې پر ولګوې ورته ګوره وینې آیکنونه برته چې شوه خپل زاړه حالت ته ولاړه. نو د دو چیکانو دا ښه کار دی. او د هغه څخه وروسته لاندې بیا لیکلي وینئ وایي شو ډیسکټاپ آیکن. شو ډیسکټاپ آیکن داسې کار کوي که چیرې دا چیک پر لګېدلی و نو زموږ سره به دا ټول آیکنونه وي. او که چیرې دا چیک نه و پر لګېدلی نو آیکنونه به ورک شي. اوس که زه راسم ورته ګوره دا چیک ځینې هاخواته کړم ورته ګوره زموږ سره چې هر څه آیکنونه وه ورته ګوره ټول چې شوه ختم شول. ټول آیکنونه ورته ګوره د منځه چې شوه ولاړه. او که دې چیرې بېرته په کار یې ته غواړې چې هر هغه آیکنونه بېرته راوړمه نو راسه رایټ کلیک پر وکړې. چې رایټ کلیک وکړې ویو ته راځم. ویو ته چې رالې راځم ورته ګوره دلته چیک پر ولګوه. چې پر ولګوې ورته ګوره وینې برته به چې شي هغه آیکنونه به درته راسي. نو دا چې کار و دا د ویو کار و. د ویو څخه لاندې لیکلي دي وایي سورټ وایي. سورټ چې دي تنظیم ته وایي یو شي ترتیب ته ویل کېږي. ترتیب څه معنا لري؟ اوس ګورئ دلته زموږ سره دا آیکنونه دي په داسې شکل پراته دي. که زه راسم ورته ګوره وینئ دې ځای کې څخه زه راځم ورته ګوره سورټ دلته راځم ورته ګوره نیم باندې کلیک کوم. چې کله یې کلیک وکړئ نیم داسې کار کوي وایي دا د نوم د لارې راته حساب کړه. نوم د لارې داسې مثال دی چې اول لپاره هغه آیکنونه راوړئ چې د کمپیوټر پورې مربوط یي سیسټم آیکنونه یي. وروسته هغه آیکنونه راوړئ چې موږ پورې مربوط یي معنا اپلیکیشن آیکنونه یي سیسو یا یوزر آیکنونه یي. دا د نیم کار و. او د هغه څخه وروسته دلته یې لیکلي دي سایز. سایز به داسې کار کوي وایي د سایز د اندازې د لارې ښکاره کړه. خو زموږ سره په کمپیوټر کې چې هر شی پروت وي موږ ته اندازه څنګه معلومېږي؟ یا به د کیبي په شکل یا به د ام بي په شکل یا به جی بي په داسې اندازه موږ کېږي د اندازه را معلومېږي. اوس که زه وغواړم چې زه د دغه فولډرانو اندازې معلوموم چې دا فولډران څونه قدر دي د دوه طریقې چې دي دوه رقمه دي. موږ کولی شو چې د یو شي طریقه په مثلا اندازه یې په دوه طریقه معلومه کړو. اوله طریقه خو دغه ده دغه موږ به ورغلې ماسک دلته پر ودرېږي چې ودرېدلې هغه د په میسج کې د ښکاره کېږي وینې وایي
سایز چې دی ورته ګورئ وینې 1.02 GB دی، معنا دا دونه اندازه ده. او که پر دې باندې ودرېږئ ورته ګورو په سایز کې لیکلي دي وینې وایي 15.6 MB ده، د دې اندازه دونه قدر ده. او که چیرې تو غواړې چې نه زه دلته سرچ پر ودروم بیا هم نه راځي، دا میسج نه راځي، نو برابر راشي پر دغه باندې به رایټ کلیک وکړې. چې کله دې رایټ کلیک وکړې راباسي ورته ګوره اخر کې شته پراپرټیز ده، چې پر دې دې کله کلیک وکړې ورته ګوره دلته معلوم وي چې 1.02 چې شي ده GB ده. او که راشي ورته ګوره وینې پر دغه باندې رایټ کلیک وکړې سیسو چې رایټ کلیک وکړې راباسي ورته ګوره دلته ورته ګوره د دې اندازه معلومېږي سیسو چې دونه اندازه یې ده. هر یو جلا معلوموي سیسو د اندازه. یا رایټ کلیک وکړه پراپرټیز ته راسه او یا دا موس ور ولته ودرېږي چې ودرېدلې هم اندازه معلومېږي او که په هغه صورت کې هم چې کېږي اندازه یې درته معلومېږي. اوس نو که زه راسم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم چې رایټ کلیک وکړې دلته راځم سورټ بای ته چې دلته کلیک پر وکړې ورته ورته لیکلي سایز داسې کار کوي. که زه راسم ورته ګوره پر دې باندې کلیک وکړم وایي دلته په دې ایکنانو کې چې هر یو غټ مثلا هر یو اندازه ډېر وي هغه دلته په سر کې راته ښکاره شي. بار که زه راسم ورته ګوره مینې راځم دلته سورټ بای ته پر دې باندې کلیک لګوم. چې کله یې پر دې باندې کلیک ولګوئ اوس وایي د دغه اندازه چې دی تر ګوره چې شته غټه ده. اوس خو د دې اندازه خو ډېره ده، خو دا چې دی فولډر دی سیسو ایکن نه دی، ځکه ایکن خو دی سیسو خو دا کې دننه مثلا نور ایکنونه دي سیسو دی هغه راوړي چې ځان ته مثلا جلا یې ویډیو یا بل شي. اوس وایي د دغه اندازه چې دی چې ده تر ګوره غټه ده او تر ګوره چې ده ډېره ده. دغه یې په دې خاطر رانویستی ځکه چې په دې کې دننه مثلا بیا نور شیان دي سیسو، په دې کې دننه نوي ویډیوګانې دي، نور بحثونه دي سیسو، په دغه خاطر چې دا چې ښکاره رانویستل. نو دا چې ښکاره وو دا د سایز اندازه وه سیسو. موږ کولی چې مثلا په دې صورت باندې یو سایز چې کړو معلومې کړو. په درېیم کې لیکلي وایي آیټم ټایپ. آیټم ټایپ بیا داسې کار کوي وایي دا یو ټوله رقم مثلا دغسې آیټم ټایپ څه معنا لري. اوس ورته ګوره دا فولډران دي، زموږ فولډران دي یو ځای کې سي، ویډیوګانې دي بل ځای کې سي، عکسونه دي بل ځای سي. مثلا هغه آیټم ټایپ چې دوی همجنسه وي سیسو هغه دې الف جلا چې سي کښېښول سي. اوس که زه راسم ورته ګوره وینې دا یو فولډر راخلم ورته ګوره دلته یې ږدمه، یو فولډر راخلم ورته ګوره دې ځای څخه دلته یې ږدمه، یو فولډر بیا راخلم ورته ګوره په دې ځای کې مثلا دلته ورته چې کوم ورته یې ږدمه ورته ګوره دوی ګډ وډ شول سیسو. ګوره دلته فولډر پروت دی، دا دی دلته پروت دی، دلته پروت دی، دا دی وینې ګډ وډ دي. که زه وایم که چیرې زموږ سره د کمپیوټر پر مخ باندې که چیرې زموږ سره دلته ویډیوګانې پرتې وي، عکسونه پراته وه، فولډران پراته وه، فایلونه پراته وه، زه وایم چې هر یو جلا جلا سي، ویډیوګانې جلا راښکاره سي، عکسونه جلا ښکاره سي، فایلونه جلا ښکاره سي، هر شی جلا جلا چې سي راته راښکاره سي. نو برابر راسي ورته ګوره په دغه باندې به رایټ کلیک وکړې، چې رایټ کلیک وکړې دلته به راسي ورته ګوره سورټ بای ته، دلته چې رایټ ورته ګوره آیټم ټایپ باندې کلیک وکړه. چې کله کلیک وکړې ورته ګوره دا دی وینې ورته ګوره دا د کمپیوټر پورې مربوط دي، دا باره دا ځای څخه منځته دي پورې ورته ګوره دا ټول فولډران دي سیسو، دا دوه ورته ګوره دغسې فایلونه دي هر یو ورته ګوره جلا جلا کوي. اوس زموږ سره عکس دا یو دانه دی، که چیرې بل عکس راسره وای هغه عکسونه یې دلته چیچ کړی دلته یې راښکاره کولې. نو دا چیچ کار و دا آیټم ټایپ کار و. د هغه څخه وروسته ډیټ موډیفاید. ډیټ موډیفاید بیا داسې کار کوي وایي دغه شی موږ ته رامعلوم کړي چې په اخري وخت کې دا چیچ شوي دي ثبت شوی دي. مثلا د کمپیوټر پر مخ باندې چې کوم شی موږ اخري وخت ثبت کړی دي هغه دې رامعلوم شي د تاریخ د لارې سیسو. هغه اخري کې چې هر چا یو شی راچولی دي یا ثبت شوی دي هغه د کمپیوټر پر دغه مثلا دلته لوړ چیچ کې راښکاره کړي، په دغه سر کې موږ ته راښکاره کړي. مرکز راسم ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک وکړم، یو ته دغه ته سورټ بای ته راځم، چې دلته رالم راځم ورته ګوره ډیټ موډیفای ته پر دې باندې کلیک کوم. چې کله کلیک وکړم ورته ګوره وایي په اخر کې دا چې کړي دي دغه دې ورچولی دي، معنا په اخري دغه کې دا دغه چې کړي دي استعمالي کړي دي ورچولی دي. اوس یو ګړی مخکې ما ورته ګوره دلته په کروم کې دلته شیان راخلاص کړي اوس یوسو که سپیکر ورته ګوره وینې دلته شیان مې راخلاص کړه، په دغه خاطر سره ورته ګوره دی چې کوي مخکې کوي وایي چې هر شی ورته ګوره تا استعمالي کړی دي، که چیرې دا فوټوشاپ استعمالي کړي وي دا یې راښکاره کوئ، که دې چیرې مثلا یو ویډیو ثبت کړي وي هغه یې راښکاره کوئ، که دې چیرې مثلا دا ثبت کړي یا دا چې هر شی دې ورته ګوره استعمالي کړي یا دې ثبت کړي یې نو هغه ورته ګوره تا چې کېږي در ښوي یې چې په اخري وخت کې تا مثلا دغه څه چې کړی دی کار اخیستی دی صحیح شو. نو دې څه ویل کېږي دې ته ډیټ موډیفاید وایي صحیح شو. نو موږ په دې صورت باندې کولی چې دا چې شو استعمال کړو. په دې خو هم سخت خلاص شو نه. د هغه څخه وروسته د سورټ بای وروسته لاندې لیکلي دي ریفریش. ریفریش دې تازه کول ته وایي. دغه زموږ سره کمپیوټر کله سره ورته ته کلیک پر وکړي هر څو غواړي چې ته کلیک ورکړې هغه چې کوي تازه کوي، خو چې ته کله کمپیوټر راخلاص کړي نو ته به خامخا یو دوه درې وارې به چې کوي تازه کوي بیا صحیح شو. چې کله ورته ګوره ته رایټ کلیک پر وکړې ورته ګوره تازه کوي بیا صحیح شو. په دې خاطر سره چې کمپیوټر اول وارې چالانه شي د خپل انجام ته نه وي رسېدلی، چې کله مو دوه درې واره ریفریش کوي نو دی به خپل انجام ته رسېږي صحیح شو. نو دا ورته ګوره عموما د ریفریش څخه موږ چې کوو استفاده کوو. ریفریش که راسي ورته ګوره پر دغه باندې رایټ کلیک وکړي ریفریش ته راسي دلته هم کار کوي، او که راسي ورته ګوره دلته دغه F5 بټن داسې وایي هم کار کوي. که چیرې په کیبورډ کې F5 بټن وایه او که چیرې راسي ورته ګوره په دغه باندې رایټ کلیک وکړي صحیح شو ریفریش یې کړي د دې ټول کار چې دی هغه رقم دی صحیح شو. دا کار کوي. نو دا ورته ګوره هغه دا واره وویله پس یې سورټ بای و او دغه سورس شو ریفریش و.
نو نن دپاره دغونه قدر بس دی. سبا د خیر انشاءالله که خدای کوو په بل درس کې به انشاءالله که خدای کوو دا لاندې ووایو انشاءالله که خدای کوو. صحیح شو.